حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو علاقہ فتح کړل خاطر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورته ویل چې امیر المؤمنین د کومه علاقہ مې چې فتح کړل په داسې یو کاس ته چې باقاعده د سره داسې نکاح کوي لکه د ښځینه سره چې خلک نکاح کوي دغه په باره څه حکم دی ابو بکر صدیق څه سزا ورکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټوله شورار جمع کړل د صحابه کرام دغه نه بعد مشوره شری شلا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه چې امیر المؤمنین تو ته پتا دو چې په مکه امته شه د یو قوم نه سوا دا عمل چانه دا کړه په ټوله دنیا شه او بیغه طرف سرنګ سزا ورکړی و سرنګ سزاګونه ورته جمع کړی په دا دنیا شه وی چې مو مشوره دادو چې دا د پیر شه وسوځو شي د صحابه کرام ټوله مشورې اتفاق په دا باندې وشو چې دا سړی د پیر شو وسوځو شي به باقاعده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته خط ولور چې دا د پیر شو وسوځو شي دغه حکم نافذ شو هغه انسان حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پیر شو وسوځو دوامه واقعه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور شه داسې شو یو به د فیصله وکړه هغه سړی پیر شو په دنیا شو وسوځو دریمه واقعه د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په دور شه شو یو به هغه د سړی په حق شدا فیصله وکړه چې پیر شه وسوځو سلارمه د هشام بن عبد الملک په دور شه داسې شو یو کنه هغه فیصله وکړه هغه سړی پیر شه وسوځو حالانکه پیر شه سوځیدل د رب کائنات خاصادو په دنیا شه چا د پورا جایز نه دي او په ورځ د قیامت الله رب العالمین د جهنم په ذریعه سره انسانونه ته سزا ورکړي خدا دمر ګنده او کبیخترین عمل دا چې دغه سزا شریعت دا شالی د یو روایت شردری می الله رسول فرمای فقتل الفاعل والمفعول فاعل چاره کوین کا د سړای او د چا سره چې عمل کړي دغه ژنکایا دا دواړه قتل کیه د دې په دنیا شه سزا ده زنا خلق وی چې خو خالی دغه سه خواندرو کوي رغدو لیدلو قتل خواندرو کوي زه ګناه چار خنور سره کوم حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کیر په دروازه باندې نوستو کنه یو خشله ژنکای د سید په کیر تیر شو د په مخ خراب کړل کیر تنه و ته په ځون په دروازه باندې کړل د یو ساعت شله منټه را په کیر چوپ چاپ نوستو دغه نه با چې کله بار تروي ته دروازه خلاصه کړل پښتنه وکړه چې فتنه تلیه ده ورته ویل چې جی فتنه تلیه ده ورته چې جی ته په زړه سره غلی وته د الله رسول نه سار ویدلی دي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای چې د داسې خشلی ژن کی ته قتل یا حرام دي د داسې خشلی ژن کی سره خبره کول یا حرام دي او دا داسې ژن کی سره په یو ځای باندې نوستای یا حرام ده او په یو حدیث مبارک شردریمی چې د شهوت په نیت باندې یو سړی خله ژنکای چاپی کی د مخ نه چاپی ونه خلی 1500 کولا و دا سړی الله رب العالمین د جهنم په ير شس وځای 1500 کولا صرف په دې باندې 1500 کولا و الله جل جلاله دته د جهنم په ير شس سزا ورکای چا چې دا عمل وکړو یو حدیث مبارک شردریمی چې الله رب العالمین د ویاس مونږ بوند د عرش عظیم نه په مختم زکه بندې په وې قسمه انسانونه بندې لعنت وي او په دې وې قسمه انسانونه شه یو قسم انسان داسې د چې الله رب العالمین درې ور لعنت په بندې وي صحابه پښتنه وکړه یا رسول الله غسیک تعالی رسول ورته فرمای چې سیک چې د لوط علی السلام د قوم عمل کوي د نرینا سره د نرینا نه خواهش پیرا کوي دغه بنده الله رب العالمین د اسمان د ته او اسمانونه بوندې درې ور په دغه سړی بنده لعنت وي و یو حدیث مبارک شردریم الله رسول فرمای چې سلیر کسون داسې دي چې سبویا الله ورته په غوسه او په قهر وي او وګایا الله ورته په غوسه او په قهر وي الله رسول نه پښتنه اوښلای دی الله رسول دا سلیر کسون سیکتی الله رسول ورته فرمای هغه سړی چې زون د شزینا غوند جوړول خوان ور کوي نمبر 2 هغه شزا چې د سړی غوند جوړول خوان ور کوي نمبر 3 هغه سړی چې د زناور سره بد فعلی کوي او نمبر 4 هغه سړی چې د نرینا نه خپل خواهش پیرا کوي بد فعلی ور سره کوي لیواتت ور سره کوي دا دغه د الله رب العالمین په قهر او په غوسه شویګایا او سبا د ورځ د قیامت رسا عیسی علیه السلام مبارک د معجزه وا چې مړی الله تعالی ورته ژوند دیول
عیسی علیه السلام په یو سفر باندې راونو کنه یو مردای ولید چې ير په بال دا د فوران داسې وکړل چې لوړ یې بیا ورته راخوستلی چې زه یې به په وچوم چې مړ دا ير خو چې کله ورته راسېده کنې د هغې ير نه ژڼکای جوړ شو وچاکیم ير په بندې بالو د هغې نه ژڼکای جوړ شو وچاکیم سړی په ير شه سوځېده د هغې نه ير ورته جوړ شو وسوځوي یې دا ډېر حیران شو و د هغې نه بعد یې الله رب العالمین ته سوال وکړو چې یا الله دا مو ته حقیقي دنیا حالات ته راوړوه چې زه یې وګورم چې دا څرنګه حالات دي کنې هغې غوندې حالات ته راوښتېدل یو سړی ودرېد یو ژڼکای ښکله ژڼکای و عیسی علیه السلام پوښتنه ونه کوي چې تاسې عمل څه ده چې الله رب العالمین دا سزا درکوي هغه سړی ورته وی چې ای روح الله وی چې په دغه ژڼکي سره مو محبت و وی چې محبت مې ورسره وی چې به دغه د وجه نه سوه وخت نه بعد وی چې مو خپل خواهشات په غلطې طریقې سره د ده نه پیرا کړل وی چې رب کائنات ته مرګ نه بعد مو ته دا سزا ورکوي و ده ته دا سزا ورکوي چې د مو نه ير ورته جوړ شي به دای سوځېږي د یو وخت رسه او بیا د ده نه ير ورته جوړ شي به مو سوځي د یو وخت رسه او په یو حدیث مبارک شردري الله رسول فرمای چې سیک چې دا عمل کوي او دغه سړی ته مرګ وروشي په قبر شکشیر دو شي دا د مسلمانو په قبر شنه پوتې کېږي دا قوم لوط طرف ته الله رب العالمین منتقل کوي او بروز قیامت یې چې حشر کېږي د لوط علیه السلام د قوم سره د دغه سړی حشر کېږي نو الله رب العالمین د دې عمل کول نه میشتو ستا ټول مسلمانو ته د بچ کول توفیق نصیب کړي او بیا که په دې عمل شه سړی گرفتار وي به یک سړی ته پچار دو چې توبه وبوسي الله رب العالمین ډیر غفور الرحیم ذات تا التائب من الذنب کما لا ذنب له د ګناه نه توبه استین کا سړی داسې دا لکه ګناه چې کړه نه نو دغه شینه توبه وبوسي دغه د پر ټول نیتونه او کې الله رب العالمین ډیر غفور الرحیم ذات تا موسی علیه السلام په کوم شی وزونو شل کولاوه ګناهونه او شبه توبه او یسترا ګناه او شبه توبه او یسترا موسی علیه السلام تعالی وحی وکړه چې دایره ځوان ته ورشه او داسې ورته ویا چې الله د نه ناراض ده چې کله موسی علیه السلام ورته راغی او دا خبر یې ورته راوړو کنې هغه کاس لوړو ځنګل طرف ته ووتو واضح شو په شړو لګیا شو ویې ویل چې او ربه تو د مغفرت چې کومې خزانې وې هغه کمې شوې دي تو رحمت کم شوه ده مو د ګناه په ذریعې سره تو ته مې څه تکلیف رسوله ده یا الہ العالمین ته مې چې خپل دار ته نه پرېږدې مې چې دار خو وشه چیرې لوړ شي او که خامخا د فیصله کړي دو چې مو ته عذاب روکوي او ربه به د ټولې خلکو العذابین ارته جمع کوي مو په ساري وچوا او به د نره خلک معاف کا یا الله نره خلق معاف کا الله پاک موسی علیہ السلام ته وحی وکړه ورته ویل چې غزون ته ویا چې په صحیح معنی سره زو پیژاندل او مو د ژوندۍ ټول ګناهونه ورته معاف کړل نو په ترشي وخت باندې توبه او بس دغه پر ټول نیتونه کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.